اولاد یعنی چا بچی بچایی داغه بسنګ تربیت کوي، خ تربیت دیو کو داغي بسا سری او خپل اولاد دی غلط تربیت کو داغي بس نقصانات. عزتمند اولاد چې کوم دی دا ډېر لوی نعمت دی. په نعمتونو کې رسولنا لوی نعمت دا اولاد دی. دا اولاد د نعمت هغه کس ته پته لګي چې چا اولاد نه هغه محروم ای د نعمت نه، چې هغه د دې نعمت څونه قدر پکاري. بهرحال اولاد چاله الله رب العزت ورکوي، نو ورکوي چاله لکان ورکوي، چاله جنکۍ ورکوي، چاله دواړه ورکوي. دا الله رب العزت قانون دی. الله په خپل فضل او کرم سره چاله اولاد ورکی، چاله لکان ورکی، چاله جنکۍ ورکی، چاله دواړه ورکی، چاله یو ورنکی. الله رب العزت یو آیات کې فرمایي یهب لمن یشاء اناثا ویهب لمن یشاء ذکورا او یزوجهم ذکرانا واناثا ويجعل من يشاء عقیما. والله رب العزت چاته وغاړي اغا صرف جنکی اولاد ورکی، معصومان جنکی، او بعض داسي الله رب العزت اغلا معصومان لکان ورکی. او یزوجهم ذکرانا و اناثا، او بعض داسي چې اغلا الکان او جنکی دواړه جوړه ورکی، نر اولاد می او مؤنث جنکی او لکان دواړي. ويجعل من يشاء عقیما، الله رب العزت چاله واړي عمر. برحال دی آیات سره خبره بالکل واضحه شوه چې اولاد محض د الله رب العزت په فضل سره میلاویږي. چاله لکان، چاله جنکی، چاله دواړه ورکول او چاله یوم نه ورکول. دا د الله رب العزت وهوب دی ورکول دی اعتادا، چاله ورکی چاله نه ورکی. برحال د چا چې اولاد نه دغه صبر کوي هغه به الله رب العزت په دغه امتحان کې الله اجر ورکړي. خو چې چا اولاد دی نو دغه اولاد والا دغه پلار مور باندې شریعت ذمہ دارین خوستي دي چې ګره ته خپل اولاد چې کوم دی دا به صحیح طریقې سره تربیت کوي. اته چې ته د خپل اولاد غلط طریقې سره تربیت وکې اول بستار پاره د دې نقصان دسی او به ور ټول خلکو د پاره. لکه قرآن مجید کې الله رب العزت د اولاد متعلق ذکر کوي. الله وی حضرت ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام تا فبشرناه بغلام حلیم، من زیر ور کو دی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تا په یو الگ سرا خدا سے الگ بی چې هغه صبر نا کی. الله حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام تور کاو. وګوره الله بطور یو احسان جتلاوي، یو احسان وی اے ابراهیم ز پتا ته یو خوشخبری در کوما چې اولاد بدی الگ با اولادی کو نیک عمل او صالح ویږي. دغه رنګي انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام د نیک اولاد د لپاره دعاګانې غوښتي دي. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام درې مبارکی چې کله ولیدل چې مریم علیہ الصلوۃ والسلام هغه دونا ولاینا دا د الله ته نږدې دا بزرګ دا یو کمره کې بند کمره کې بے موسمه میوه راځي. وتوی یا مریم ان لکی هذا، اے مریم دا امام او زکریا علیہ الصلوۃ والسلام داغه په تربیت کې وا بیت المقدس چې کوم فلسطین او وسه د امریکای صدر ټرمپ هغه تیرو جمعو کې ورځو کې هغه د اسرائیل دارالحکومت تسلیم کو باقاعده
د ټول مسلمانانو هغه اسلامی تهذیبی او ارثی پامال پلان اقوام متحده قانون ته وکتل نه سبل څه ته وکتل بهرحال ټول مراغبانی 13 جمعه خبره کړې و چې دای ټول مر اسلام او مسلمانانو ته څومره نقصان رسولې لري تاریخ دې گواهی کلمدار مسلمان دوستیږي نه بهرحال بیت المقدس کې حضرت زکریا علیہ السلام سره دا ډیره وا په هغه زمانہ کې دا شریعت دا قانون موافق او دا شریعت موافق دا جایز او چا بخپل اولاد د الله د پاره صدقه کول نو دا به صدقه کولې شو نو څونکه د مریم علیه السلام مور نظر منلې چې الله زما پرې خېته کې چې ارسي دا چې پیدا شي زبر الله د پاره دا وقف کوم په دینه به خپل خدمت نالم برحال هغه دا ګمانو چې دا به الګ پیدا شي هغه جنې پیدا شو ول چې ارسي هغه ورکله بیت المقدس کې دا زکریا علیہ السلام ته والکلا چې تربیت وکړه برحال چې هغه ته به موسمه میوه راتلی وندا د کم دې ناراضي خالت هو من عند الله وې دا د الله د طرف نه ده جو الله تعالی رزق ورکړي تعالی چوال به موسمو به اسبابون چې ورکول دي ته کرامت ویلې کی کرامت دې ته ویلې کی چې الله تعالی د یو نیک بنده په لاس یو داسې کار ظاهر کی چې عقل نه مني نو دې ته کرامت ویلې کیږي د قرآن او حدیث او ټول حق دی ښه د اولیاء او د کرامت د انکار کول دا جهل دی ډېرو حدیثونو او ډېر قرآن آیاتونو سره دا ثابت دي چې الله نیک بنده نه او کو چرته کې د پیغمبر د لاس نه داسې کار صادر شي چې هغه خلاف العقل نو دې ته معجزه ویلې کیږي لکه قرآن شو د ګټې نه وبښوي د ګټې نه مثلا دغه جوړېدل شو اوخه جوړېدل شو دا غرنګ نور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی کتاب معجزې دي برحال دا کرامت ده حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام او ته وی دا کم نه راځي وی الله راکې بس دروازې ورته بندي دي به موسم وی زکریا علیہ الصلوۃ والسلام سوچ کو چې ګورا دل الله رب العزت به موسم وی شي ورکولې مال الله رب العزت به موسم اولاد هم شي راکولې نو هغه وخت کې اولاد د پاره سوال نو خود سے اولاد د پاره نه نیکامل اولاد د پاره قرآن کې هغه ذکر کړی الله وی هنالک دعا زکریا ربا فدق وقت یا پدغه ذکر دعا او حضرت زکریا علیہ السلام خپل رب ته اے رب زما ما ترا کی اولاد ذریه طیبه دا چې اولاد چې هغه پاک دامنی نیکامل صالحه متبع شریعت اولاد را کی الا د اولاد را کی نو د اولاد د پاره دعا کول دا من سنن الانبیاء دي انبیاء علیہ الصلوۃ او د نیک اولاد د پاره چې الله مال اولاد راکې خو نیک عمل او صالح دیندار دا غرنګي الله رب العزت د صالحانو دعا کې ذکر کوي او یقولون هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین الا نیکامل خلق په دعاګانو کې قرآن کې دا ذکر کوي دا وی هب لنا من ازواجنا الا داسی بی بیان راکی و ذریاتنا او داسی اولاد راکی قرۃ اعین چې هغه سبب د سترګو د اخوال او ټنډکی برحال دا مختلف آیات مبارکه دا د دې لپاره ما پیش کړو چې ګورا اولاد د پاره نیک اولاد د پاره دعا کول من سنن الانبیاء ومن سنن الاولیاء دا د اولیاء او دیندار او د انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مسنون اعمالو کې راځي چې هغه د خپل نیک اولاد د پاره دعاګانې غوښتي نو اولاد چې الله رب العزت چاله ورکی نو د دې اولاد په ذمہواری دا پرې مور او پلار باندې انسان مختلف حقوقنا راګیر دي چې پلاری نو د ځوی باندې څه حقوق دي پلار باندې چې پلار داغه حقوق او خیال بساتی د مور او پلار خاونی د په خزه باندې حقوق دي د خزه باندې د حقوق دي اولاد دي نو اولاد څه حق په مور او پلار دي او څه حق د مور او پلار پر خپل بچو دي عزتمندو ز تاسو تنن
د اولاد د حقوق وضاحت کوم دا مخ کی جمعو کې من کړو چې په پلار باندې د بچو څونه حقوق دي امون تفصیل سره خبره کړې و نن صرف تربیت اولاد چې د خپل اولاد څنګه تربیت پکار دی چې د خپل اولاد اسلامی تربیت وکړي د دې معاشره کې تاسو څه فائدې او ته د خپل اولاد صحیح تربیت ونکړي نو دا غي وسو نقصانات دا کم آیات مبارکه چې مال استله دي ک الله رب العزت فرمایي ای الذین آمنوا قوا انفسکم واهلیکم نارا اے مسلمانانو خپل ځانونه او خپل اهل او عیال خپل اولاد او بچی هغه د اور د جهنم نه بچ کیا او داسې اور د جهنم دی چې پاغي بداسي پرشتي غلاظ شداد چې هغه با سختی یعنی هغه اقوال بم سخی داغي اعمال بم سخی سزام چې ورته سختی دی وړنم سختی دی بچا باندې رحم و غیرم ناراض او پیغمبر صلوات و سلام یو حدیث مبارک کی فرمائی اوبد حدیث تے الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته خبردار پتاسو کې هر یو داسې دی چې هغه راع هغه نگهبان دی وکلکم مسئول عن رعیته او د هر یو نه بلاغو د ما تحت متعلق تفوس کولی شي دا حدیث مبارک اوږد حدیث ته پیغمبر صلوات و سلام فرمایي چې څوک د ملک حاکمی داغه نه بلاغه ما تحت متعلق تفوس کولی شي څوک د قبیله او د خاندان مشري داغه نه بلاغه د ما تحت متعلق تفوس کولی شي او یو سړی د خپل کور دغه مشري داغه نه د خپل اولاد متعلق تفوس کولی شي چې تا د صحیح تربیت کړې ده کنه او پیغمبر صلوات و سلام یو حدیث مبارک کې فرمایي مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع پیغمبر صلوات و سلام وی ولو بچوتا د مانزه حکم وکي په داسې وخت کې چې هغه عمر وو کالو ته ورسی وضربوا عليها وهم ابناء 10 او کو چرته لسو کالو ته ورسی او مون نکیا نو پدې باندې وها علما ذکر کوي چې د بلوغت نمخ کې خو احکام په معصوم فرض دي بیا پیغمبر صلوات و سلام ولی تاکید کوي چې د وو کالو نخپل بچو ته د منځ او د دین طریقه ورخوي وې دا د دې لپاره چې د صحیح تربیت وشي چې تا 15 کالو ترسي او به एकदम متتوي چې مونږ هغه د مونږ څه بلد نه نو هغه وخت کې خو چې نه کوي به غټ ګناګار او فاسق دی دا حکم به فرضي نو چې د وو کالو نه تاو ته جمعات خوستلې تا اسلامی تربیت تاغه کړي نو هغه چې 15 ترسي هغه ته داغونه احکامات معلومه هغه ته جمعات او مدرسه او خو بد په خپل باندې معلومه به ستاسو ضرورت نشته برحال دې حدیثونو آیاتونو کې دا معلومه شو چې خپل اولاد تربیت د وخت نه پکار دی خپل اولاد ته اخلاق خوستل عادات خوستل د هر چا حقوق خوستل دار سره پتا باندې وچی د سره دا حق دی دا د مشرور دی زره پلارم دار مور دا دار خور دا دار گاونډی دی دا پلانې دی د هر یو توخوا د دې د باندې دا حق دی د دې د باندې دا حق دی د مشر سبا څنګه ملاويږي خلق ناشي مشران گفتگو خبره وسنګ کې عزتمند نن سبا زمونږ استاد معاشره کې چې په کوم عمل کې د ټول نزيات غفلت راغلي لري دا د خپل اولاد سعادت تربیت کې راغلي چې مونږ او تاسو د خپل اولاد تربیت شرطم دا نه ګورو چې لکه د خپل اولاد په ما باندې حق دې صحیح تربیت وکړو نه کا ګورو صرف مال ولا را پیدا کو حلال کو حرامي جائز کو ناجائزي په هر طریقې صرف دونه او تو چې دونه پټی کټی او دونه ارسم لبچی پیدا کړی دي دا وتنو چې بچیا منستوا او دستوا دروغ مو اخلاق نه 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 صرف دقه وترا دا بچی چې غټ شي اول ستاره لپاره پرې باندې نقصان دې د وجنا وې د خپل اولاد مثال چې کوم دی دا د لوهار
دا ګرمې اوسپنې په شان دی یا چې هغه کم هغه خټونه چې کولال د کولال دا خټې په شان دی ګوره لوهار او اوسپنه ده چې هغه ګرمه کي دا غنا خسیزم جوړیږي لوخې ته جوړ شي چینک ته جوړ کی پیلې ته جوړ کی جیک ته جوړ کی هغه نه چاکوم جوړیږي تورن ته جوړیږي بل څه زهريله چیزن ته جوړیږي کنه چې څنګه ته تاوي هغه شانتاوي هغه د لوهار او د کولال خټه ده د کولال هغه خټه نه هغه کو خسیس جام جوړي کو چاټي جوړي کو هر طرف دیتا وي هغه شانتاوي دفترنګ راستا بچره چې صدا کم طرف ته تاوي د ماشوموالینا عقب د اخلاق او عقب عادت عزتمندو صحابه کرامو او تابعین او بزرگانو د خپل اولاد ډیر زبردست تربیت کړي دي دا غي په برکت باندې د ټول نړومبه پیدا غو تر رسیدلې ده لکه راضی د شیخ عبد القادر جیلانی رحمت الله علیه دا ډیر لوی بزرگ او ډیر د الله ولی تیر شوی دی تقریبا هر مسلمان د شیخ عبد القادر جیلانی داغه اهمیت او د شان نه خبري چې شیخ عبد القادر جیلانی بلکې یو مثل جوړ شوی دی چې څوک ډیر دینداري وي رضا نه دي شیخ عبد القادر جیلانی جوړ کړی دی نو دا ډیر لوی بزرګو خود د پرې بزرګۍ کې د ټولو نه غټ هغه اثر د مور او پلار د تربیت وې دا یو ځل په مور د علم د سفر د پاره د مدرسې او د دین حاصلولو د پاره ولېګو په هغه وخت کې مور او پلار با لومبنه خپل اولاد ته دین او مدرسه خودله دا جمعات دی دا قاری دی دا ایمان دی دا مدرسه دا, دا دین دی کو پلار با نه بوته خپل مور بمبو او مور به تپوس کاو نن سبا خدواړه تپوس نه وتوي بچیا علم سفر باندې دی لالسا وګت سفر دی او بچیا بالکل دروغ وغیرہ نه ویګره قطعا بدروغ نه ویګره چې دروغ بچي ونه وي دغه بچي روان دي په لار باندې سفر کوي دی قافله هغه وخت کې دشت وی دیهات بس دا ډاکی ماکی بوي دیتا یو دغه را فاسد ډاکوان دغه قافله ته بس ډاکوان مال لوټي دل را ورسېدو دا ماشوم دی وړو کېری وتوي شابه پیسې چرته دي وتوي جی دلته دي په خپل کپلو دغه کې پټه خوستي او پیسې ول روباجي وه دا والا هغه ډاکوان حیران دي ا پیسې ته واغستي هغه کم مشر یو چې ودا ډاکوانو کې مشري هغه له چا پیسې مې سی ویوړي وته وی چې قاتلین قوم ارسل لټلو خبرې کې او ماشوم من وته وی چې پیسې چرته دی د هر پټ دینه به پیسې رېستي خپل کپړو دغه کې پټ شرط پیسې خوستي وي رو به استهدادي هدادي او رو واړي د ماشوم وته وی لکه تا څنګه تا تړاکوان وې چې پیسې راکا تاسو ته ویلې چې نه در کوم یارا سنشتا کنه تا خو ویل چې ها دا پیسې والا یو خستانه الډی مال مو واغستلې شو زما را چې ستا جان تم خطر ده ځکه چې ته مخامخ مونږ تا ولیدو اته نه چې بل چاته اطلاع وکي نو ستا جان تم خطر ده مال دلاړې او تا بزان دغه کړې وې کنه ته ولې دونه استاد رښتې وي ته ولې دونه حقیقت پسنی او ته وی ما ته مور ویل چې بچیا کو د ځان خطر دی او کو د مال خطر دی او کو د هر څه خطر دی دروغ به قطعا نه وي نو زه دا غمور دا قول زوامه چې ما ته مور ویلې دي
زه د هغې د خبرې خلاف ورزي نشم کولی. دا خبره وه چې د دې اثر و په ډاکوانو باندې. وایي ښه ته د خپلې مور د قول خلاف نشي کولی، موږ ولې د هغه رب د کائنات د قول خلاف کوو چې الله رب العزت موږ ته د دې شیانو نه منع کوي، ډاکې، غلا، د دې نورو ناجایز کارونه، موږ د هغه الله مخالفت کوو او نه ویریږو، او ته په دې دشته بیبان کې چې نه د مور شته هېڅوک هم د نه خبرېږي او ته د هغه مور مخالفت نه کوې، د هغه قول چې تا ته ویلي رښتې، هغه ټولې قافلې توبه ویستله او هغه ټوله قافله بیا د دې ماشوم نه شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه لوی بزرګ جوړ شو او هغه ډاکوان د مریدان او خلیفګان جوړ شو تابعدار. دا د څه وجې نه چې د دې ماشوم صحیح تربیت مور او پلار کړی، او چې کله یو سړی د خپل اولاد غلط تربیت وکړي عزتمن نو ډېر زیات نقصان دی معاشره کې. اکثر مور او پلار د اولاد د غلط تربیت په خپل باندې سبب ګرځي. ناجایز او حرام چیز به غواړي بچي، دا ورته نه وایي چې نه دا مه کوه، زه به تاله دې په دې باندې اسلامي څه جایز چیز راوړم، خو چې هر څیز ته غواړي کو هغه لباس غیر شرعي، کو هغه بل یو داسې چیز دی چې هغه غیر شرعي شابه پاپا مال دا راوړه، هغې د هر ځای نه چې را پیدا کوي، دا ورته نه وایي چې بچیه دا نه بلکې دا واله. لیکي چې یو کسو هغه داسې یو ځل غلا وکړه، غلا یې څه داسې لاره کې ماشومانو نه تشیز واغسته او کور ته هغه ویو، مور او پلار یې ښولي دی سیم ورته ونه وی، بس دا ډاډه شي ماشوم چې دروغ وام مور او پلار مې اکثر پلار وایي ورشه پلانې راغلی ورته ووایي چې نشته، تاسې د دې وخت نه تربیت وکړو د دروغو، دا به چې څونه غټېږي دا به ټول عمر دروغ وایي. ته لېږي ورته ووایه چې ورشه پلانې واسکې ورته وایي پلار د کور کې نشته ورته ووایه. دا دقه ځای نه خشت اول چون نهد معمار کج تا سریا میرا و دیوار کج. اولنۍ خخته چې معمار کږه کېدي دا چې اسمان سم دا دیوال ورسي دا باغ شان کوږ رواني، چې تا د دغه وخت نه دا خپل بچې دا چې کوږ عادت کو او صحیح تربیت دی ونه کو نو بس دا به رواني دا به نسي. نو هغه به داسې ډاکې ماکې کولی، د هغه نه ډېر غټ ډاکو جوړ شو. نو په ډاکو په دغه کې یو ځای کې قتل هم وکړو، هغه عدالت غیر کو په هغه باندې پانسۍ دغه پیش کو چې ستا په پانسۍ کې. نو پانسۍ نه مخکې هغه خپل دغه ورته ویل چې ستا اړه باندې سارماني نو یو ملاقات یو خواهش پوره کوي، غټ سارمان دي. وایي زما ارمان دا دی چې ما ته د مور حاضر شي، چې مور یې وله راوسته، مور ته وایي لږه رانږدې شه، چې مور یې به ځان را کېښوسته، ته به اوس پانسۍ کېږي او ته به اوس مرې او مخ او سر یې وه. نو وی مور را دې خوا شه، دا غوږ دې را دې خوا کو، دا ژبه دې لږه را دې خوا که دې خپل د خپلې مور نه دغه غوږ هم په تیزۍ سره کټ کو، دا ژبې خلک وایي مور دې د هغه دغه والا ورته وایي پرېمې ده. وایي ما چې ړومبی ځل ما وړه غلا وکړه دې مور کو ما ته به دې ژبه دا نه وي ویلې چې زه خیر دې بچیه او زه خیر دې وبشي، نو ما به اوس دومره غټ ډاکو او دغه به زمانه نه جوړېدی. خو دقه زبان او دې غوږونو دې زما د هغه وخت نه غلط تربیت شروع کو، ما وړه وړه غلا به کوله، وړه وړه څیزونه به مې وړه او مور او پلار به راته دې مور به راته ویل چې خیر دی بچیه ای به ځه دا شی دې راوړ دا دې راوړ، دا تپوس یې نه کوو د کوم ځای نه دې راوړ. زه د حقه د وجې نه دارې نن په دار باندې خېجم، د دې ټول دا وجه وه چې د دې غلط تربیت د وجې. څومره پر معاشره کې څومره اخبارونو کې روزانه کم یو اخبار ګوري چې تا زوی را لګېدلی پلار یې شته دی، څومره ډېر تاسو پر معاشره کې خلک شته.
څه وجه ده؟ پلار چې د پلار حق چاته معلومي په لارم چې مخکې تلل ګناه ده. د پلار مخ ته کتل لوی عبادت دی. الله رب العزت په د حج او عمرې قبول شوی اجر ورکوي چې د رحمت په نظر ورته وګوري. هغه کعبه سړی ورانوي، هغه کعبه سړی نیسي او په مشین په دغه باندې وړي. څه وجه ده؟ د تربیت غلط شوي. د تاړو تصور کې دا نه راغلی چې دا پلار مې دی ګناه ده هم دا سړي دته دا پلار حق نه دی معلوم. صرف هغه دا کړی چې دغه بچی په خېټ او په دغه باندې موړ ساتلی، دا ورته نه وایي چې دا ښه دي او دا بد. دې لپاره عزتمندو موږ او تاسو خاص کر نن سبا دومره د فساد دور دی، خو په دې وخت کې موږ او تاسو د خپل اولاد صحیح تربیت ونکو. یقینا دا خبره واورئ چې د ټول نړومبه نقصان د هغه مور او پلار دی. سونه داسې دور دی چې مادي دور دی ګره هیڅوک هم هیڅ نه پیژني بغیر د پیسې نه علاوه. هیڅوک نه پلار پیژني، څوک نه مور پیژني، نه څه بل رشته دار پیژني. صرف پیسه ده او پیسه ده او پیسه ده او پیسه ده. خو دې فساد دور کې او بل طرف ته د فحاشۍ او ریانۍ هغه سیلابونه زمونږ او ستاسو معاشره کې، زمونږ او ستاسو جوبونه او کورونو کې وي. خو په دغه باندې موږ د خپل اولاد نظر ثاني ونه کړه او هم نه کتل. بچیا تا سار نه چې تو دې ته ماښامه پورې سکې، ستا ملګري څوک دي، ته چېرته ځې، ته څه کار کې، دا چې ستا سره د کم ځای نه رالی، دا د غلا کړې ده، دا د ډاکه کوالې ده، خو دا د کم ځای دی ده، دا تپوس هم ونه کو. د ټول نړومبه نقصان به عزتمند موږ او تاسو. او که موږ او تاسو د خپل اولاد صحیح تربیت وکړو نو د ټول نړومبه پیدا به ما او تاسو. صدقه جاریه هغه عبادت چې انسان مرشي او د هغه نه بعدم د هغه اجر جاری. احادیث مبارکو کې راځي او ولد صالح ينتفع به. هغه کس دی چې هغه وفات شي او هغه یو نیک عمل صالح دیندارا اولاد پریدي چې خلق دا غینه نه پالي، د دې الډي اجر هغه قبرستان کې مور خپل کړی نه ختمیدون کې یو چینه دا هغه لپاره هغه قبر کې نور اعمال ممال بندي مونږ او دست شي کوله په خپل ایس نه شي کوله، خو یو نیک عمل زوی پرې خیره دا قبر کې دا خوشاله. شیخ زکریا رحمت الله علیه واقعا لیکلی دا چې یو بوډۍ ښځه وه، هغه چې قریب الموت مرګ ته نږدې شوه، هغې الله تعالی ته ویل یا الله د ځنکدن سخته را باندې اسانه کړي، د شرمندګۍ د مرګ نه مې وساتي او د عذاب قبر نه مې وساتي. دا مړه شوه، چې دا مړه شوه د دې یو نیک عمله صالحه یو زوی، دا به هر جمعه دغه زوی دغه مور د پاره تله هغه مقبره کې به ورته تلاوت کوو، د هغې د صالح ثواب دپاره به ورته دی. دا خپله مور خوب کې ولیده چې زما دا مور ډېره زیاته خوشحاله ده. زه ورته وایم مورې څنګه ده عذاب قبر زندگی، دغه زندگی دې څنګه ده؟ وی بچیا د ځنکدن سخته را باندې ډېره وه او دلته خو زما ډېر زیات ښایسته زندگی ده، او خاص کر چې ته د جمعې په ورځ راشي او ته ماته تلاوت وکړي نو زما باندې ډېر زیات برکات او اثرات دي دغه تلاوت. او زه څه کې بلکې دا ټول قبرستان دا مړي چې دي دا ټول پټولا ما ته خوشخبری راکړي چې څه بختوره ښځه یې داسې نیک عمله زوی دي پرې خیري، او د ستا د تلاوت د وجې نه د ټولې مقبرې والا ته هغه اثر او برکات رسي، رحمتونه پرې راځي. مورې زما لایق څه خدمت دي؟ وی بچی هېڅ څه خدمت نشته، صرف دا جمعه راتلل چې کوم دي دا مه پرېږده، جمعې نو کله کله راځي. دې د وجې نه عزتمندو دغه اولاد ستا دپاره خبر کې مګرې په کار راځي، د مرګ نه وروسته هم ستا په کار راځي چې تا صحیح تربیت کړی. ایصال ثواب
دا بالکل جایز دی پل اولاد منځو د سوکی هغه مور او پلار د پاره دغه کی الله دې مور ثواب مور او پلار ته ورسي صدقه کې سنفلی منځ کې ارس کې کو ته دلته جمعات کې مقیم مترسي او کو ته هر ځای وکي او کو ته قبرستان ته ورشي نو یو دا دی چې دا مور او پلار حقوق کې موږ بیان کړو یو حق امداري هغه حق هم پوره شي بل لارې چې دا غزینه و تربیت موالي چې زمام اصل زیدارې غري اديره تکلا کلا تل د دې لپاره پکاري چې سړی خلاف شرعي کار نه کوي او صرف مرګ ځان ته یادوي او التورشي دا مردگانو په حق کې تلاوت او دغه وکي هغه تاسو او ذکر کوي چې یو بزرګ خوب ولید چې قبرستان کې ټول مړي هغه لګې دی او څه شي نه راټولې یو کس داسې دی چې هغه بالکل داسې دی او په خپل ځای باندې دی د بزرګ تپوس کوي چې لکه ته ولې دا سيزونه نه راټولې وایي چې نه دا خلق دی دا نور دی بس خلق ته نیک عمل وغیرہ ساري ثواب به تور ولېږي نو دی ټول پلانجې لکاري وي تختای او زما یو زوی دی اگر روزانه د قرآن ختم کوي ما د پاره هغه کافي دی زما د منډو ته ضرورت نشته زوی رسون دی پلانې نومې دی پلانې خار کړي پلانې دکان کې ناشته ورلې بزرګ وته وي ته پلانې لکه وي تاسو زما څنګه نوم پیژني وای او د پلانې ما او دا ګوري چې بری خپل باندې راسي لګي کله گاک نه فارغ شي وای څو دا شونډې روپے پرې باندې سکی وای زه قرآن تلاوت کوم او روزانه یو قرآن ختموم او دا پپلار پسې ایصال ثواب د پاره دغه لیکو او بس مام د پلار خوب کېدل ډېر بختور انسان ډېر بختور انسان پلار دی وي چې بس دغه یو ختم کافي دی ته ما پس روزانه قرآن ختمه هغه خو دې خو منډ نه وي بس تا دغه ثواب ته پروت دی هغه نورم دغه دې وجه نه حدیثونو کې راځي مړې پشان کل غریق فی الماء دا سره لکا خوبو کې ډوبېدو والا بس چې دې ته د هر طرف نه دغه میلاو شي سیله میلاو شي چې دا نجات حاصل کی او خپلی کو پر دې خو اولاد باندې کو حق دی ډېر لپاره عزتمنو موږ تاسو د خپل اولاد سیو اسلامی تربیت وکړو وسته زمونږ استادو په کم تربیت کې غفلت راغلي لري دا غي تدارک د پاره وسم من سره موقدا د خپل اولاد تربیت دارې هغه تداوخو اسلامی تعلیم او تشروع کو کورونو کې او تر سیرت کتابونه د صحابه واقعات جمعات لار او تر کو د سي ډیر زیات خلق منګ لیدلې دي چې پلاری مړي او ځیله جنازه نه وځي و کرا شاله کا جنازه پلا او جنازه سمن راځي بس الک څومره زیات د بدبختۍ خب چې سړی پلار مړي او د جنازي مون نه معلوم تاسو نه ولی دغه پلار غوته دا خو ترې نه کیدار جنازي مون الله رب العزت موږ او تاسو لا فرید عمل کولو توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ او تاسو چې چا چې څومره اولاد هغه نیک عمل صالحه دیندار تقوادار او تربیت والا وګرځي یا کو د چا اولاد نه الله تعالی دې ولا نیک عمل صالحه دیندار اولاد ورکی واخر دا